له ایرانه د افغان کډوالو د پراخي راستنېدا په دوام سره په اسلام کلا کې راستنېدونکو ته د نبي زاده او حبیب یار بنسټونو مرستې لا هم دوام لري. دغو دوو بنسټونو نن څه باندې 3000 کډوالو ته پاخه شوي خواړه او یخې اوبه ووېشلې. په اسلام کلا کې د مرستو ویشنې مسوولین وایي دغه لړۍ به راستانه شویو کډوالو څخه د ملاتړ او د دوی ورځنیو ستونزو ته د رسیدنې په موخه دوام عمومی. ما حدود 3000 غذا امروز توزیع کنیم به مرزی‌های افغانی خودمان شما از کشور ایران و به ناگفته نمانه که 1500 دونه از بنیاد خیریه نبی زاده بود، 1500 دونه از بنیاد خیریه حبیب یار. ما میروال تا آخر که مهاجرین بیاید ما میروال ادامه داره. په ورته مهال تازه راستانه شوي کډوال په پوله کې د نبي زاده او حبیب یار مرستندویه بنسټونو له میلمه پالنې مننه کوي او له واکپال حکومت غواړي ورته سرپناهی برابر کړي. من تقریبا 3 روز شد که اینجا هستم. خب در 3 روز از تمام امکانات امارات اسلامی دریغ نمیکنه و تمام مهاجرین رسیدگی میکنه. از آبش گرفتگی نان دیگه از طرف شب خیمه کمپر همه چی میده برشان. امارات اسلامی خیلی خوبه. خواهشیم از تجارا و از خیرین این است که با ملت بی سرپناه از اینایی که آواره میشه از کشور ایران میاد اینجا مثل ما قندوز، بغلان، تخار، کابل هر گوشه دنیا هست، نمیشه فاریاب همه جایش هست. کسایی که سرپناه ناده خیرین یک کاری هم بکنه که در ضمن این کاری که خیر انجام بده سرپناه برای اینا. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان د شمیر پر بنسټ د روان زیږدیز کال له پیله تر دې دمه څه د پاسه 906,000 افغان کډوال له ایرانه هیواد ته اوښتي دي.